لیاقتي وروره زړه خو مې هغه و چې شیربانو رانه وړی دی کله چې د خپل کاروبار نه اوزګار شم نو کلي ته به ځم او شیربانو به په سره ډولۍ کې خپل کور ته راولم او د ښار د جینکو به څه کېږي کویټه کراچۍ خو پرېږده چې اوس په لاهور کې دم ګنګ جوړ کړی دی ګور اشنا د چا خبره یار د مخې تېر کا خوند دې واخله او مینه یې هېر کا ضروري نه به د یو خدای خلاصوي دا درته وایم چې ګوره ډېره سرتېزه جینۍ ده ګور اشنا ما روبي ته سپا سپا دا ویلي دي چې زما او ستا صرف دوستانه ده دوستانه نور پکې نیمه او ته چې ما ته داسې خبرې کې اشنا نو خپل ځان ته نه ګورې چې د یو ډلې په عشق کې ګرفتار او کړېږي ها هی عشقه ستا د لاسه خو د لیاقتي نه بګتی جوړ شو خو دا درته وایم اشنا دا ټیک ده چې رخسار یو ډمه ده خو زما دا کوشش دی چې زه د یو ډمې نه یو شریفه ښځه جوړه کړم په داسې به زما هم غوړه شي او د هغې به هم غوړه شي ها نو په یو ټیکټ کومه دی ها ما نه خو دا خبره هېره شوې وه چې زما هم رخسار سره ټایم و او هغه هغه وګوره ستا هغه ډبل روټۍ خو راغه خو زه هغه د خپلې جوارو روټۍ له ورځم چې ساګو سره یې وخورم ټیټ شه ورته ډېر انتظار دې را باندې وکړو جانې من کوم خوند چې په انتظار کې هغه په داسې ملاقات کې چرته یې خو نن زما یقین شو چې ته ما سره په رښتیا مینه کې ولې ونې زه چې یو پیره چاته دوست ویم نو بیا زه د هغه په دوستۍ باندې خپل ځان قربانوم را تر غاړه وځه منم د اسلم ګله ستا دشمن همیشه خوار و زار وي هم دې ته وایي د اسلم ګل دشمني دا ټول چکر زما و چې شیربانو زما د رور شیرګل نه شوه نو د شاهنواز به رانه څنګه شي په دشمنۍ کې موږ خپل او پردی نه پیژنو ولې چې په دشمنۍ کې زه ډېر ضدي سړی یم که شاهنواز د پانسۍ په تخته خیجي نو زما پې څه ما د خپل رور شیرګل د مینې بدل واخیستو اوس به شیرزاده زه وجنم او بیا به شیربانو زما ناوې جوړېږي زما ناوې دا څه وی روبي دا څه وی زه رښتیا وایم شاهنوازه ستا د ټولو نه لوی دشمن اسلم ګل دی اسلم ګله تا څه خیال و شیربانو چې شاهنواز به د جیل د تورو تنبو شاته لاړ شي نو ته به د شیرزاده شي داسې هېڅ چرې نشي کېدی ولې چې ستا په مینه کې زما رور سر خوړلی و ته به اوس صرف زما ناوې جوړېږې زما ناوې زما ناوې بکواس بند کا او زما د لارې دیوال مه جوړېږه زه چې د چا لاره ونیسم نو دومره په اسانه نه پرېږدم څه پوه شوې شیرزاده ته څوک چې زموږ منځ ته رادانګې زه خپل کار کوه دا زما د تره لور ده زه پوه شه او دا واقعي چې ستا غوندې خپل د چاوي نو دشمن ته هېڅ ضرورت نشته نن دې د خپل تره لور ته وبخښلې کړې رزیله ته خو د بربنډخېلو نه پې واغوښتې ته هم لا ځان ته پښتون وې خو یاد ساته نن به دله داسې جړقونه در کومه داسې جړقونه در کومه چې ټول عمر به یاد ساتې بلندونه ډېره ده اسلم ګله دا ځل خو دې معاف کومه خو که بیا دې داسې کمینه حرکت وکړو
نو د کراشنکوف دا 10 ګولۍ به دې د دې سینې نه وباسمه. اسلم ګله ته دونه په اسانه نشې مړ کېدی. ستا مرګ یې زما د لاسه لیکلی دی. الله خیر. چېرته به ته چېرته به ته یاد که د نن نه 15 کاله مخکې همدا میدان و، همدلته میله لګېدلې وه او تا زما بېګناه پلار هم په دې میله کې دلته وجلی و. نن به زه ستا د ژوند میله هم دلته ختمومه، همدلته. نن ته د مرګ نه تېزه منډه نشي وهل تربوره. شیربانو ستاسو په وجه باندې بدنامه شوي د رذیلانو. زما په لمن چې کوم د بدنامۍ تور داغ لګېدلی دی هغه به زه ستا په وینو وینځم. ستا روبي وروبي ها ابل څه شو؟ شهنواز خانه ته اوس خو دې یقین وشو که نه چې زه تا سره څومره مینه کوم. زما نوم روبي چې ته ما سره د زړه نه مینه کوې، خو دا نواب خیل کلی دی، دلته زنانه داسې نه ګرځي. راځه چې ځو. یا خدایه پاکه زه مرګ غواړم. د تاسې ژوند نه خو مرګ ښه دی. زما دشمن دی زما په کلي کې، ما ته ژوندی ګرځي او زه هېڅ نشم کولی. زما په کاله کې داسې هېڅوک نشته چې ما ته د دشمن سر راوړي او زما په خپو کې غورځوي. لاړ شئ بنګړي واچوئ، روک شئ. خو دومره یاد ساتئ چې زه مړ شم نو زما مخ په کفن کې ونه ګورئ او نه زما جنازې ته اوږه ورکئ. کاکاجي ما هېڅ شو ستاسو کاکاجي. خبردار چې ما ته کاکاجو نه وایئ. تاسو چې دا ډېران په لتو والو نو د شیرزاده غونته یو بهادر زوی به م راوړی چې د دشمن د کور نه د کربلا میدان جوړ کړی دی. د کربلا میدان. او نن به زما په کلي کې شومله اوچتوی، زما شومله به اوچتوی. روک شئ، روکې شئ سپینو. نن به د دشمنۍ دا جنګ زه او شهنواز ګټو.